په اروايي روغتیا او احساساتو باندې د مطالعې اغیز. ډیر مو اوریدلی دي چې مطالعه په ذهني وړتیاو، روحیاتو او احساساتو باندې حیرانونکې اغیزې لري. موږ دلته د یوې څېړنې څو برخې راوړې چې ثابتوي مطالعه یو غوره او ګټور فعالیت دی. دې لیکنې ته سر ورښکاره کړئ او دا پیدا کړئ چې د کتاب لوستل ولې کولی شي تر ټولو غوره تصمیم وي چې نیولی مو دی. لومړی، مطالعه اروايي فشار راکموي. کله چې اروايي فشار لرئ نو د کوم کار ترسره کول غوره ګڼئ؟ پلی مزل کوئ؟ موسیقي اورئ؟ د ساکس پوهنتون څېړونکو ډاډ څرګند کړی چې د اروايي فشار پر مهال باید مطالعه وشي. ترسره شوو څېړنو ښودلې چې مطالعه د پلي مزل، موسیقي او حتی قهوې په پرتله په اروايي فشار باندې د غلبې لپاره تر ټولو غوره تګلاره ده. هغه کسان چې تر ازمیښت لاندې راغلي وو د 6 دقیقو مطالعې پر مټ توانېدلي وو چې خپل اروايي فشار راکم کړي. مطالعه د بېخوبۍ درملنه کوي. ثابته شوې چې مطالعه ارامتیا او خوب ته د چمتووالي لپاره یوه تر ټولو غوره او اغیزمنه لاره ده. د موبایل رڼا او تلویزیون مغز ته دا پیغام ورکوي چې اوس د راویښېدلو وخت دی، په داسې حال کې چې په تته رڼا کې کتاب لوستل توپیري اغیز لري، ځکه مغز دا تشخیصوي چې اوس د استراحت وخت دی. مطالعه له موږ څخه یو نرم او مهربان انسان جوړوي. کله چې کتاب مطالعه کوئ، په ځانګړې توګه کیسه ایز کتابونه، له احساسي نظره د کیسې ژور ته ځئ او د کیسې له اتلانو سره احساسي اړیکه ټینګوئ. څېړنو ښودلې هغه کسان چې له احساسي پلوه له کیسې سره اړیکې ټینګوي په رښتینې نړۍ کې مهربانه او زړهخوږي انسانان دي. مطالعه د مغز کړنې پیاوړې کوي. څېړنو ښودلې چې موږ انسانان له مطالعې وروسته هوښیارېږو. د کتاب له پای ته رسېدو څخه څو ورځې وروسته زموږ په مغز کې مثبت بدلونونه رامنځته کیږي. پوهانو موندلې چې د مغز د کړنو ښه والی په مغز کې د سختو او شدیدو اړیکو او عصبي بدلونونو له کبله دی چې په عضلاتي حافظه کې رامنځته کیږي. مطالعه خفګان له منځه وړي. د وروستیو څېړنو پر بنسټ مطالعه له خفګان او اروايي فشار سره د مبارزې لپاره تر ټولو غوره تګلاره ده. په دې څېړنو کې هغه ناروغان چې له خپله لوستونکي لارښود کتاب څخه د اروايي فشار او خفګان د له منځه وړلو لپاره ګټه اخیستله، د هغو کسانو په پرتله یې ډېر ژر وکولی شول چې خپل اروايي فشار راکم کړي کوم چې کارپوهانو ته ورتلل. مطالعه انسان جذابوي. په ډاډ سره ویلی شو چې یو ځیرک او پوه انسان د نورو لپاره ډېر جذابیت لري. هر هغه څوک چې وکولی شي د موضوع په هر اړخ باندې بحث وکړي نو د خلکو پام ځان ته را اړوي او د نورو د ستاینې وړ ګرځي. مطالعه له موخې لرلو او په ستونزو باندې له غلبې سره مرسته کوي. هر څومره چې ډیره مطالعه وکړو نو تر ډیره ځان د کتاب د اتلانو په چوکاټ کې وینو او د هغو چلند نمونې خپل ژوند ته رالیږدوو. دا په دې معنا ده چې د یو ښه کتاب د بیلګو په څارلو سره خپلې مینې او موخې ته د رسېدو انګیزه پیدا کوو. مطالعه انسان ټولنیز کوي. کوم کسان چې مطالعه کوي نو په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. مطالعه د حافظې او تفکر وړتیاوې پیاوړې کوي. هر کله چې مطالعه کوئ نو په واقعیت کې خپل ذهن ته روزنه ورکوئ. کله چې له نوو کلمو سره مخامخ کیږئ نو مفهوم یې پیدا کوئ او په خپله لنډمهالې حافظه کې یې زیرمه کوئ. څېړنو ثابته کړې چې مطالعه د شخص د درک د قوې زوال او له منځه تګ راکموي. هغه کسان چې خپل ذهن د مطالعې پر مټ راپاروي نو په غوره توګه کولی شي مغز ژوندی وساتي. مطالعه د لغتونو کړۍ پراخوي. د مطالعې پر مهال کله چې له هغو کلمو سره مخ کیږئ چې په عادي توګه ترې کار نه اخلئ، حتی هغه کلمې چې هیڅ مو نه دي اورېدلې او د دې کلمو په معنا باندې د کتاب له متن څخه پوهیږئ، نو له دې کبله مطالعه نه یوازې ستاسو د لغتونو کړۍ پراخوي بلکې ستاسو پوهه او ادبیات هم پیاوړي کوي.
مطالعه د لیکلو مهارتونه پیاوړي کوي. کله چې مطالعه کوئ په ناببره توګه د لیکوال د لیکلو له تګلارې څخه تقلید کوئ، لکه څنګه چې ځوان موسیقي پوه د یو ځانګړي ژانر تر اغېزې لاندې راځي، نو ستاسو د لیکوالي تګلاره هم د هغو کتابونو تر اغېزې لاندې راځي کوم چې مطالعه کوئ. کتاب لوستونکي له ښې روغتیا څخه برخمن دي. څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې له مطالعې سره مینه لري ډېر ورزش کوي، د هغو کسانو په پرتله ډېر لیواله دي چې خپل د بیکارۍ وخت د نورو تګلارو پر مټ تیروي. کتاب لوستونکي خپل ډېری وخت په ورزشي لوبغالو کې تیروي، نو له دې کبله له ښې روغتیا څخه برخمن دي. مطالعه له تاسو سره مرسته کوي روڼ اندي او مینهناک اوسئ. مطالعه د بهرنیو ژبو له زده کړې سره مرسته کوي. هغه کسان چې په مطالعه باندې عادت شوي نوي څیزونه په چټکه او اسانه توګه زده کوي. دا ښکارنده یعنی پدیده د بهرنیو ژبو په زده کړه کې ډیره مشهوره ده. مطالعه د اورېدو پر وړتیاو باندې مثبته اغیزه لري. که باور ولرئ یا یې هم ونه لرئ، مطالعه کولی شي چې د اورېدو په وړتیاو باندې اغیزه وکړي. د مطالعې پر مټ کولی شي چې په نویو کلمو او ګرامرونو باندې ژر پوه شئ. که چیرې په لوړ غږ مطالعه وکړئ نو دا اغیز لا پسې ځواکمنېږي. مطالعه خلاقیت پیاوړی کوي. له ساده متنونو سره رنګین انځورونه د ماشومانو پر خلاقیت او هنري مهارتونو باندې مثبته اغیزه کوي. دا اغیزه په ځوانانو کې هم څرګندېږي. مطالعه د ژر رامنځته کېدونکي هیرې مخنیوی کوي. هغه کسان چې له مطالعې او د متقاطع کلمو د جدول حل کولو سره مینه لري نو ډیر کم د الزایمر په ناروغۍ اخته کیږي. مغز هم د بدن د نور غړو په څیر ورزش ته اړتیا لري، نو د هغه لپاره غوره ورزش مطالعه ده. په لوړ غږ کتاب لوستل له ماشومانو سره ستاسو اړیکې پیاوړې کوي. ارواپوهانو په دې باندې اعتراف کړی دی که چیرې د خپلو ماشومانو لپاره په لوړ غږ کیسې ولولئ نو له هغوی سره به ځانګړې اړیکې رامنځته کړئ. له دې امله هڅه وکړئ چې د خپلو ماشومانو لپاره ډیر کتاب ولولئ. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.